अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहि वताला خوږو دوستانو لکه تاسو چې مونږ په دویمه جلسه کې څنګه وعده کړې و چې هغه درسونه چې مونږ په دویمه جلسه کې چې هغه د انګلیش یو څه معرفي و او بیا هم د انګلیش الفابیټس په اړه کې خبرې کړې انګلیش الفابیټس هم په دوه قسمه معرفي کړو چې یو انګلیش الفابیټ از پروننسیشن او انګلیش الفابیټ از رائټینګ نو اوس راځو په دې جلسه کې انګلیش لیټرز از پروننسیشن باندې کار کوو لدې لپاره چې تاسو زمونږ مخکینی معلومات هم ترلاسه کړئ مخکینی ویډیو د پلی لیست څخه وګورئ دوستانو راځو مخکې دې نه چې مونږ خپل درس سره شو وایو دلته چې آی کین ډو اټ خوږه دوسته خوږه ملګری کولی شي ته وکړې دلته وایي یو اصطلاح ده چې آی کین ډو اټ زه کولی شم همیش د پاره داسې ځان سره پازیټیو اوسه او همیش د پاره وایو چې زه کولی شم ته هغه څوک چې واقعا ته کولی شي ولې د څه لپاره نو موږ داسې وایو چې nothing is impossible to do because the word impossible itself says I impossible و هیڅ په دنیا کې ناممکن نه دی ولې چې د impossible کلمه په خپل وایي چې I am possible دوستانو ګورئ I am possible وایي چې I am possible زه کېدونکی یم کله چې لغت وایي چې زه کېدونکی یم کله چې داسې نو لغت وایي چې زه کېدونکی یم نو کېدونکی دی خو څه غواړي کار غواړي زحمت غواړي نو دې لپاره دوستانو په اردو ژبه کې وایي مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے ہر کار سخت دی خو ناممکن نه دی کېدونکی دی خو کار کول غواړي انرژي غواړي خوږو دوستانو اوس د وعدې مطابق راځو خپل درس ته مخکې له دې نه چې درس داخل شو اول د انګلیش حروف باندې اوس نه کار کوو چې دا تلفظ کو دلته مونږه واړه او غټ حروف دواړه لیکلي دي خو غواړو چې په دې باندې اوس نه تلفظ وکړو او دا تشریح کو دوستان راځو دلته یو چې ای تلفظ دے اے بی کچه ته بل حرف سره تلفظ کیږي نو به با خو بل حرف سره تلفظ سره کار نه لرو بل جلسه کې به موږ په دې باندې خبرې کوو سی डी بعضی ورونه بعضی دوستان که دی وای نو هغه د جنیتیک له لحاظه د جنیتیک علم لحاظه هغه ورونه مشکل لري که هغه زمونږ د زبان ورونه دي یا په نور ژبو کې نور قومونه دي که هغه دی نه وای نو مشکل نشته هغه کولی چې دی هم وای به یو چې ای بعضی دوستان بیا په اف کې مشکل لري چې اف تا اپ وای د دوستانو په دې وخت کې مونږ اف نو اف جی اچ آی د آی د پاسه چې دا کوم حرف دی دغه د سویل کېږي سوپر سکرپټ ډاټ دی باندې خبرې کېږي جے سوپر سکرپټ ډاټ د جے د پاسه چې کومه نقطه ده جے کې بعضې دوستان به کې ته کا وایي کا هغه وخت ویل کېږي کله چې د یو بل واول سره یو ځای شي یو د بل غږیز حرف سره یو ځای شي نو بیا به کا ویل کېږي دې باندې به انشاءالله خبرې کېږي ال ام او پی کیو آر اس टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई زید یا زی دوستان راځو اوس خپل درس ته وایو چې انګلیش لیټرز از پروننسیشن د انګلیسي حروف د غږ له لحاظه نو راځو وایو چې د انګلیسي حروف د غږ له لحاظه په درې قسمه ویشل شوي دي په درې توګه ویشل شوي دي چې یو ته ویل کېږي واول لیټرز سیمي واول لیټرز کانسوننټ لیټرز واول لیټرز غږیز حروف غږ لرونکي توري غږ لرونکي یا غږیز حروف دا په انګلیسي ژبه کې په 15 قسمه دي 15 قسمه چې عبارت دي د ای او یو یعنی غږیز حروف فقط موږ سره په انګلیسي کې 15 دي ولې ته غږیز ویل کېږي د لپاره ته غږیز ویل کېږي چې د هر یو ځان له غږ لري ځان له आवाज لري مثلا د ای حرف په انګلیسي کې دوه قسم आवाज لري لوړ یا اوچت आवाज هغه وایي چې مثلا ای او ګټ आवाज یو نو همداسې په پښتو دري عربي د ژبو لپاره موږ کار کوو چې د انګلیسي هر 15 قسمه تلفظ کېدی شي د انګلیسي د ای هر 15 قسمه تلفظ کېدی شي په دې باندې کار
کارګو هر یو ای همداسې آی همداسې او ویو. دوستانو بیا راځو ویو چې نیمه غږ لرونکي حروف یا نیمه غږیز حروف غږ لرونکي کم غږ لرونکي نیمه غږ لرونکي توري. دلته راځو دوستانو یو چې دا هم نیمه غږ لرونکي توري دي. نیمه غږ لرونکي توري نیمه غږ لرونکي توري دا په انګلیسي کې په دوه قسمه دي چې عبارت دي د W او Y. W او Y کچېرې موږ سره فول واویل نه وي نو بیا کولی شو موږ د نیم غږ لرونکي حرف نه هم استفاده وکړو چې تر څو زموږ هغه کلمه تلفظ شي. بیا راځو دوستانو وایي چې کانسونټ لیټرز بې غږه توري بې له اوازه توري. ولې ته کانسونټ ویل کېږي دلایل ون به په راتلونکي ویډیوګانو کې کار کوو، خو دومره خلاصه ویلی شو چې دغه حروف همیش لپاره واولز لیټرز یعنې غږ لرونکو تورو او سیمې واول لیټرز یا نیمه غږ لرونکو تورو سره همیش لپاره ضرورت لري. نو وایي دوستانو چې په انګلیسي کې د واول لیټرز 15 دي، سیم واول لیټرز 2 دي او بې غږه یا کانسونټ لیټرز 19 دي. کچېرې موږ دا ټول سره حساب کړو 15 جمع 2 جمع 19 دنه به ټوله شپږ حروف جوړ شي. دنه به ټوله شپږ حروف جوړ شي چې کانسونټ لیټرز موږ سره عبارت دي د B C D F G H J K L M N O P Q R S T V X Z یا Z. دا دوستانو زمونږه نننې درس درېمه جلسه الله جل شانه کړي چې تاسو زمونږ د درس نه څه حاصل کړي وي. کچېرې زمونږه ویډیو تاسو ته مفید تمام شوي وي نو له دې لپاره زمونږ ویډیو د سره لایک کړئ چې تر څو نور دوستانو ته هم ورسیږي او هغوی هم موږ سره په دې جلساتو کې اشتراک وکړي.